د فلسطین په ملاتړ زرګونه افغانانو نن یو ځل بیا په کابل کې لاریون وکړ. دا غږونه د اسرائیلو د ظلمونو پر خلاف او د فلسطین د خلکو په ننګ د کابل له وزیر محمد اکبر خان له تپې پورته شول. لاریون کوونکو د اسلامي هیوادونو مشرانو ته ګوته ونیوله چې ولې د اسرائیلو د ظلمونو پر وړاندې چوپه خوله دي. کله به راویښ کېږي دا د مسلمانانو باچایان. نن له غرمې وروسته د وزیر محمد اکبر خان تپه کې زرګونه افغانانو د فلسطین د ملاتړ او د اسرائیلو د وحشتونو او ظلمونو په تړاو لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکو ویل د اسلامي هیوادونو مشران دي د اسرائیلو د ظلمونو پر وړاندې خپل اسلامي مسئولیت ادا کړي. و همینطور کشورهای اسلامی چی کشورهای عربی است چی کشورهای جمعی است میخوایم یا به مردم کمک مردم فلسطین یا برن. ما آماده هستیم که به خاطر جهاد با مردم فلسطین بریم. دوی همدارا زیاته کړه اسرائیل په فلسطین کې هر ډول ظلمونه ترسره کوي خو اسلامي هیوادونو عملی اقدام نه ترسره کوي. همدارنګه دوی زیاته کړه په غندلو څه نه کیږي او رسما د اسرائیلو پر وړاندې د فلسطین له مجاهدینو سره د معرکې میدان ته ښکته شي. و یک نکته مهم را خیلی ها اشاره میکنیم که خیلی ها مهم است راجع به شعار دادن ما. تنها مسئولیت ما با این شعارهای زبانی ادا نمی شود. مسئولیت ما وظیفه مقدس به دوش تک تک همه مسلمانان خصوصا حکام مسلمانان و سرزمین های عرب همین است که باید از طریق نیروها از طریق نظام از طریق تجهیزات جنگی باید همکار با مردم مجاهدین فلسطین باشد. الله اکبر الله اکبر. لاریون کوونکو پر اسرائیلو د مرګ شعارونه ورکړل او د فلسطین له ګاونډي او نورو اسلامي هیوادونو څخه یې وغوښتل چې د مسلمان ځوانانو لپاره د خپل سرحدي پولې خلاصې کړي ترڅو د اسرائیلو د وحشتونو پر وړاندې د فلسطین له مسلمانانو سره مرسته وکړي. هغه د بالخصوص د سعودي عرب او د اسلامي نړۍ مشران چې کوم چې عربان ځان ته وایي هغه لیډران هغه سربراهان چې کوم ځانونه د اسلامي امت مشران ګڼي هغه خلک چې اسلامي ملکونو ذمہ دار ګڼي هغه خلکو باندې غږ کوم که نن ته د فلسطین په خور باندې غیرت او ننګ ونه کړي دغه ستا اردو دغه ستا دغه د څه دپاره دی که نن ته راونوځي دغه بیت المقدس باندې که ته ننګ ونه کړي نو کله به ته کوې. ما د هغه د مسلمان خور فریاد مې پرون په دغه کې واورېده چې ویل د اسلامي نړۍ مسلمانانو رهبرانو موږ تاسو ته ضرورت نه لرو موږ د بیت الاقصی دفاع کې شهیدان کیږو. موږ هغه مسلمان خور اواز ما واورېد چې ویل موږ صرف د الله نه مدد غواړو تاسو نه غواړو. دا بې غیرتي به تر کله کیږي تر څو به کیږي؟ پیامی که فلسطین برای ما جوانان و سرزمین های امت مسلمه این است که باید در میان یک امت واحد شویم و به اساس تمسک که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ترکت فیکم امرین لن تضلوا ابدا کتاب الله و سنتی و در دیگه آیت الله متعال می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا. با شما دو چیز مانیم قرآن و حدیث چنگ بزنید و بر اسپان الله متعال چنگ بزنید و هرگز به اتفاق نشوید. از تمام ملت های 55 کشور اسلامی خواهان یک ارتش نیرومند یک قیام ملی یک مقاومت جهانی بر علیه صهیونیست های جهانی باید بر راه افتاده شود. لهیره دینوي چې تیره جمعه هم د پلازمینې کابل په شمول د هیواد په ځینو ولایتونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ترسره شو او د اسرائیلو له لوري شوي وحشتونه یې وغندل. محمد عمران سرکوټوال، حریت رادیو، کابل.